السلام علیکم. زه یم ناصر جمال پښتو ټي وي کې تاسو ته خوش آمدید وایم. هرکلی وایم. دا زموږ یو ملګری دی فضل حق. د ملګري چې دی د یو غونډه کړې ده دلته کې ملګري راغوښتي دي او زموږ ډېر نیازبین او ډېر خوږ ملګری دی دا. او دا ټول ملګري چې څومره راغونډي نو دا د سره لکه یو خاص قسم لګاو دی، خاص قسم دغه دی د خپل کردار او دغه د وجې نه او د سره خبره کوو. ملګري خو خبره وکړه چې زوی یې شوی دی، خو بهرحال زوی خو یې نه دی شوی او دا سړي زوی کېږي نه چې په صرف خبره باندې دومره شرمېږي. نو زما په خیال فضلیک بھائی دا ملګري راغلي دي دا او خوشحاله یې ورته. بالکل د ټولو نه زیاته مننه کوم چې په دومره لنډ تن وخت کې راغلي دي دلته په دې ګرمۍ موسم کې. دا زموږ یو مارکیټ دی، یو خپل ګروپ دی، یو خپل ملګري هم دي. نو ماشاءالله ټول ښه په اتفاق دي، خپل یو بل سره ښه په مینه محبت ټایم تېروي او راغلي دلته چکر له. نو دلته خو موسم هم ښه دی، هوا لګېږي او ښه خوشحاله یو د ټولو ملګرو. دا خو صحیح وي چې هوا لګېږي، دلته مونږ ته پکې هم نه دی لګېدی، خو دا ده چې یاره لږ هوا چې ده نو هغه یخه ده، موسم ښه دی، هغسې څه مسله پکې نشته دی. ښه نو فضلیک صاحب ملګري چې کوم دی نو تاسو څه وایئ چې یاره د دې راتګ تاسو خوشحالي درکوي؟ ډېره زیاته ډېره په دې ټوله زندګۍ کې مونږ یو ځای ته بل ځای ته تللي راغلي یو، خو دومره مزه به یې نه کړي لکه چې څنګه مونږ دلته راغلي یو ټول په اتفاق سره او ټول ماشاءالله ډېر مینه محبت ساتي د یو بل سره او د دې ډېره شکریا ادا کوو. دا تعلق دوستانه دا داسې وي که نه چې یاره د دې څه قیمت نه وي. ماشومانو ته به تاسو خیال کړي، یعنې د بچپن نه شروع شي تعلق او بیا رو 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 داسې شي چې یاره بوډاتوبه به راشي، خو دې کې د دروندوالی چې راځي دا د خلوص او مینې سره راځي. دلته چې دا کم کسان ناست دي دا تعلق د وجې نه ناست، دا هغه خلوص او د مینې د وجې نه ناست دي چې کم خلوص او مینې دا خلک راجمع کړي دي. رحمان صاحب تاسو څه وایئ دې باره کې؟ یاره سرجي موږ د غونډو نه شکریا ادا کوو او بیا خاص کر په دې ځکه ادا کوو چې زموږ خو انوایټ کړي په یقه صاحب یو او مبارکي هم ورته ورکوه. نو یاره انشاءالله ښه خوشحالي خو مینه مینه ناک یو سره او الله دې خوشحاله آباد ساتي، غونډه شرمینه کې سره الله ساتي. ډېره مننه. زه کوشش کوم د نورو ملګرو سره هم خبرې وکړو چې دا نور ملګري دلته په راتلو باندې څه وایي او خوشحاله دي که نه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورخیر. مینهوالو ته څه پیغام ورکوئ؟ د دې ما خو پیغام دا دی که نه چې موږ د خوشحالۍ په موقع راغلي یو، فضلیک بای کویدن کړې ده او د انوایټ کړي یو پارټۍ له راغلي یو، ټول مارکیټ د مینې زړه نه راغلي یو، دلته ناست یو، بس پروګرام انجوای کوو انشاءالله. ښه فضلیک سره زیاتې دا دی چې څوک وایي چې زوی یې شوی دی، څوک وایي چې یاره 10 مرلې پلاټ یې اخیستی دی، اوس دا رور مې وایي چې یاره کویدنه یې شوې ده. ښه دا یو صحیح دی او رنګ ته یې لږ وګورئ، د کیمرامین ته ویم چې یاره د رنګ ته یې لږ وګورئ نو سړی شرمېږي څومره که نه. ته وایې که نن یې نکاح ده. خو بهرحال ډېره مننه ستاسو. ښه ملګري څنګه چل دی یار؟ زمونږ دا بل ملګري هم زما په خیال جوړم نن کویدن شوې ده، لږ غوندې شرمېږي زیاته. 2025 کې به انشاءالله پروګرام وي د عثمان صاحب او نن جی موږ فضلیک صاحب پروګرام کړی دی او موږ ټول په مینه راغلي او الحمدلله موږ مارکیټ کې دغه رنګ په مینه اوسېږو. نو موږ ورته خوشحاله انشاءالله دې موږ انوایټ کړي دي موږ ټول مارکیټ والا یې، نو موږ ډېر په مینه راغلي یو، مبارکباد وله ورکوو فضلیک صاحب له چې کوچدن شوې ده او الله یې دې واده هم په خیر خیرت سره وکړي. آمین جی آمین آمین. ډېره مننه ستاسو. راځئ د نورو ملګرو سره میلاو شو. زمونږ دا یو ګران قدر میلمه دی او میلمه څه دی؟ کوربه دی اصل کې، هر ځای کې دی کوربه وي. والي بابا دی بس فوج نه ریټایر شوی دی. السلام علیکم. څه ووایم؟ په راتلو خوشحاله یې؟ مونږ په تاسو په راتلو باندې ډېر خوشحاله یو و مونږ د ټولو ملګرو مننه چې دا کوم راغلي دلته و خاص کر د دراني صاحب ډېره مننه چې دا راغلي دي و مونږ ته دا قیمتي ټیم راکړی دی. و الله دی بس د عزت وکړي و الله دی دغه ملګرو ټول دغسې اتفاق و اتحاد سره جوړ لري. الله چې چا په کور کې بیماران دي الله د هغه جوړ کړي و الله چې کوم مونږ دلته راغلي چې چا څه ضرورت وي څه جایز ضرورت نه الله د هغه پوره کړي. آمین جی آمین. ډېره مننه ستاسو، ډېره شکریه.
السلام علیکم فوجي ماما السلام څنګه چل خیر راغونډې باندې څنګه خوشاله یې د خیره بس راغونډه خدا دې چې نن پرون وخت داسې راغلی چې دا غونډې ډېرې کمې کېږي که نه مخکې نسبت سره وګورو چې مونږ غټ غټو زموږ به کارونه نور روزګارونه به نه یو کس به دوه کسه به په کور کې کار کوو او نور مونږ دونه ټینشنونه دونه پریشانیانې نه وي که نه نن پرون که وګورو په کور کې لس کسان دي لس لګیا دي که اته کسان دي اته کسان دي ټینشن او پریشانیانې ډېر زیات شوي دي څه خو زموږ عملي زندګي داسې ګډه وډه شوې څه چې موبایل دا سیسټم راغلی دی که نه نو دې سره د اجرو سیسټم هم ختم شو دې سره د خپلې دا ټولګنې او دا سیل تاپه دا ټولې قصې چې کوم دي دې سره ختم شي هر سړی په موبایل کې که هغه ښځه ده که هغه سړی دی په موبایل کې لګیا دی نو ډېر چې کوم دی نقصان دې سره وشو خپلو کې مینه محبت ختم شو بایچاره ختمه شوه په خپلو کې تګ راتګ ختم شو مخکې به خلک یو خپلو کره لاړ شپه به وکړه دوه شپې به وکړې درې شپې به وکړې هغه سیسټم هم ختم شو بس اوس موبایل دی ویچیټ دی وروره واتساپ دی دغه قصې پیسې به دې باندې یو بل خبر مونږ که نه نو دې سره دا پکار دی چې داسې په میاشت کې په دوه میاشتې کې داسې خپل ملګري یاران دوستان راغونډ شي خپل د کور یو فیملي داسې یو آزاد ماحول ځای ته لاړ شي د کور دا ټینشنونه پریشانۍ دا ختمي هر سړی نن پرون چې کوم دی نو ذهني پریشانه دی او ذهني بیمار دی څومره ډاکټرانو له چې لاړ شي د هغې چې کوم دی زیات تعداد وګوره د ټینشن د بیمارانو دی مسله څه ده چې دا ټینشنونه او دغه مسلې دونه سیوا شوي دي دا ولې زموږ د عملي زندګۍ سره نو موږ عملي زندګي هم چې کوم دی جوړه کړو الله موږ نه خفه دی چې الله سره زموږ جوړ وشي عملي زندګۍ باندې موږ سوچ وکړو زموږ په زندګۍ کې کم خبرو کمې دي خبرو موږ چې کوم دی داسې هغه پوره کولو کوشش وکړو ګوره موسی علیه السلام چې کوم دی کوم د مریدان چې کوم دی پریشان وي دا فرعون چې کوم دی دا خو کافر دی موږ مسلمانان یو او د سره دا مدد کېږي موږ سره نو موسی علیه السلام خپل قوم ته څه ویل چې زندگی به بدلول غواړي نو چې کله هغوی زندگی بدله کړه د الله مدد او نصرت ورسره شو نو ډېره زموږ د عملي زندګۍ چې دی کې کوم دی کردار دی موږ عملي زندګي جوړو کړو څه د الله حکمونه د نبي علیه السلام طریقې دي دا موږ په زندګۍ کې راولو او خپل مسلمان ورور سره چې کوم دی مینه محبت والا بایچاره وکړو اخلاق چې کوم دی دا بهترین عمل دی یو سړی ټوله شپه عبادت کوي د ورځې روجې نیسي خو چې د اخلاق ښه نه یو عمل یې الله پاک ته قبول نه دی نو دې سره چې کوم دی موږ اخلاق کې چې کوم دی مسلمان ورونو سره او غیرو سره موږ ښه اخلاق وکړو زموږ د ښه اخلاق د وجې چې کوم دی غیر په دین کې شامل شي نبی علیه السلام په وخت کې چې کوم دی نو څومره غیر مسلمه چې په دین کې داخل شوي دي د دې نتیجه دا وه چې دا د بهترین اخلاق د وجې دا صحابه کرامو والا اخلاق موږ وګورو داسې موږ د بزرګانو وګورو زموږ مسلمان نه چې کوم دی نن بایچاره او اخلاق تلي نو موږ یو بل سره بایچاره او اخلاق موږ کې را پیدا شي نو انشاءالله چې کوم دی پریشاني هم ختمېږي او مینه محبت به هم ساویږي او معاشره به هم جوړېږي او ښایسته ماحول به موږ ته پریشانانو والا ماحول به ختمېږي او یو د خوشحالۍ ماحول به موږ ته جوړېږي نو زما یو د څو خبرې وي او په دې باندې موږ کول اول زه ما ته د خدای پاک د عمل توفیق راکړي او بیا ټولو مسلمانانو ته په دې باندې چې کوم دی موږ ټول عمل وکړو او ستا دې الله پاک ته اجر درکړي چې زموږ دا خبره یې ټول چې کوم دی نو دین اسلام او ټول مسلمانانو ته ورسول الله یې تا ته نورم توفیق درکړي والسلام ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه او واقعي نن سبا که حالاتو ته تاسو وګورئ که نه نو که په کور کې شپږ افراد دي 15 موبایل دي په هغې کې به ټولو نه کومه ګیدرینګ مینه راغونډه دا به کمه کېږي که شپږ کسان دي 4 موبایل هغه به د 15 والاو نه لږ بهتري که شپږ کسان او 2 موبایل دي نو ټول نه زیات ګیدرینګ او راغونډه چې دی هغه به د هغې کېږي دلته زموږ یو ډېر ګران قدر ملګری دی علم خان صاحب هغه نه تپوس کوو چې یاره علم خان صاحب دې باره کې څه وایي چې یاره دا راغونډه ده په دې څنګه خوشحاله دی بالکل جی موږ په خوشحاله یو او داسې غونډې په کار نن سبا د موبایل دور دی هر سړی په خپل موبایل کې ناست او ګوتې وایي لکه نه چا سره ګپ شپیس داسې ماحول کو په بیټه کې 10 کسان ناست دي نو که یو مشر سره به کینی خو کشران ټول سره موبایل نه چا سره ګپ شپ او څه بس هر سړی په فیسبوک او ویچیټ او واتساپ کې لګي دا ګیدرینګ چې وشي سړی بار لاړ شي او بل سره ګپ ولګي هغه مینه سیوا شي نو ګیدرینګ په کار دی او موږ له په کار چې چکر مکر له لاړ شو یو ځای ته لاړ شو کینو د مشرانو خبرې واورو مشرانو سره کینو پاسو نو سړی ته څه زده کي د موبایل نه خو هېڅ هم نشي زده کولی موبایل کو یو کاروباري ټیم کې ته استعمال کو ښه خبرې 15 منټو لپاره
خو کم از کم مشرانو نه اورېدل وروسته کول ته هغه ته سبق میلاو شي مشر نه خبره واورې په هغې باندې ته خپله زندګي تېره کړې نو ستا زندګي به ډېره ښه تېرېږي خو ته موبایل یوز کوې لکه د یورپ او دې شنو دا کې نو ستا کلچر کور ډسپلن هغه هر څه به خراب وي نو په کار دا ده چې لکه کم از کم یو ځای کې ناست سړی موبایل دې یوز کوي دا نه چې نه یوز کوي خو د مشرانو خبرې او د مشرانو خبرې واوري نو هغې نه به دوی ډېر سبق اوري ښه دا ګورې دا چې کوم دلته دا ګیدرینګ دی که نه دا چې کوم ملګري راجمع دي دا ټول د چې دی دا هم د موبایلو کار کوي ښه او چې دا کم نصیحت کوي که نه چې یاره موبایل کم استعمالوئ نو دا تاسو ته هم دا زمونږ د مارکیټ والا دي هم دي تاسو ته وایي چې یاره موبایل استعمال چې دی کم کوئ او دا بقدرې ضرورت پکار دی بقدرې ضرورت پکار دی نو مونږ دلته د طاهر بھائی څنګه خوشحاله دلته دا خو ویلی شي که نه خوشحاله نه وای نه ښه ډېر بس ملګرو سره خوار سړی خوشحاله نو زمونږ هم بس خوشحاله یو ماحول جوړ دی او سیند غاړه د ډېر ښایسته ځای دی دلته خو لا خلک دومره نه راځي خو انشاءالله چې مونږ رالو اوس بار سړی راځي انشاءالله نه ښکلی آباد ځای دی او مزیدار ځای دی خالد راشه دا زمونږ دا کیمرامین ته ویم چې دا خالد هسې خو پکې کانفیډنس ډېر دی خو څه خبرو چې د کیمرې مخې ته ولې داسې دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه دا ملګري راغونډ دي دې باره کې تاسو څه وایي ملګري خو راغونډ شوي دي بس ښه انجوی کوي موسم هم ماشاءالله ښه مزیدار دی ادیزو سیند ته راغلي یو او چیلې ملال کړی دی بس ښه مزه ته انجوی ته اخلو غوښه تیارېږي له خیر او ملګري انتظار کوي او دا د ملګرو خپلو زړونو کې بس خلوص او مینه محبت دی د دې د وجې راغونډ شوي یو نو صحیح ده ډېره مننه ستاسو جی دا بس دلته ګیدرینګ دی او دا ملګري راغونډ دي السلام علیکم صدر صاحب څنګه وعلیکم السلام ناصر دورانی صاحب ستاسو د 66 نیوز ډېره شکریه او ستاسو ډېره مننه ستاسو په راتګ باندې ډېره مهرباني جی دا هلکان راجمع شوي دي راغونډه شوي ده زما په خیال دا دویم پروګرام دی ستاسو پروګرامونه خو ډېر وي خو دلته دا دومره مینې سره دومره خلوص سره دا بیا یو خپله یو مزه وي د دی نو دې باره کې تاسو څه وایي دی چې کوم ده موږ خو ډېر غمځپلي یو او څه دهشتګردۍ والي یو څه بجلي نشته دی څه ډېره ګراني ده نو موږ ځان له پخپله تفریح ورکوو ناصر صاحب ځکه چې زمونږ دا تاجران ډېر غمځپلي دي د دې ډېرې قربانۍ دي او دوی سره مونږ ځکه کینو دوی له یو تفریح ورکو خوشحالي ورکو چې مونږ کې اتفاق مینه محبت پیدا شي نور در اختر را روان دی نو هم حکومت ته مونږ دا درخواست کوو چې دا منډې مویشي منډې دا ورته کولو کې دا لاکډاون یې ختم کړي تاجران ته لږ ریلیف ورکړي تاجران د دې ریل کې هډې حیثیت تاجران لري د تاجرانو په وجه باندې حکومت روان دی ټیکسونه روان دي دا زمونږ د حکومت غړي دي هغه کلک غړي تاجران چې د دې یو خپل حیثیت دی نو مونږ حکومت ته درخواست کوو چې زمونږ تاجرانو له دې یو حیثیت ورکړي یو ریلیف دی ورکړي که دوی له تاجرانو له ریلیف ورکړل شو دا په خپلو خپو ودرېږي دا وطن به په خپلو خپو ودرېږي او مونږ ستاسو د میډیا ډېر شکرګزار یو چې تاسو زمونږ دا وړې خبرې حکومت ته ستاسو په میسیجونو باندې رسي نو مونږ تاسو ته امداد درکو تاسو نه ډېر خوشحاله یو ستاسو میډیا ځکه چې دا وطن کې چې څه کېږي نو دې کې د میډیا هم لاس دی چې دا مخ په پترکۍ باندې دا وطن روان کړي ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه فضل حق د خیره سره کویدن شوې ده فضل حق خو شرمیږي ډېر زیات شرمیږي او هغه مونږ په سکرین نشو کوو ځکه چې دا بیا مونږ نه خلک ګیلې مرکې کوي نو مونږ ګیلو مرکول هم څوک نه ورکوو دا زموږ د ملګرو یو مینه محبت دی چې دا پروګرام یې خپلو کې را جوړ کړلو او دا مخ په بره روان دی انشاءالله دا پروګرامونه به دغسې روان وي زموږ د ملګري د مینې محبت دپاره او ستاسو په وجه باندې دا مخ په بره روان دي موږ ډېر غریبانان خلک یو مونږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو زما سره دا چې څومره ملګري راغلي دي د تاجر وینګ چې څومره ملګري دي ډېره شکرګزار یو او د بیا د زموږ سره پاسبان تاجر وینګ
زموږ سره د متحد د موبایل اسوسییشن څومره کیبینټ ته ارشد انګار صاحب زمونږ ولی خان بابا زمونږ علم خان زمونږ سره خالد خان زمونږ سره عثمان عبدالله ډېر ګڼ ملګري دي اسماعیل خان د دوی موږ ډېر شکرګزار یو دا زموږ ډېر ښکلی ټیم ورک ټیم جوړ دی او انشاءالله چې دا به د دې ټیم ورک په وجه باندې به دا ټول متحد د موبایل اسوسییشن چې څومره دکانداران دي دا به انشاءالله د دوی په وجه باندې موږ سره یو اتحاد کېږي یو ورورولي به قایمو او دا به انشاءالله د ترقۍ په لار ګامزن کېږي که خیر وي. ډېره مننه. دلته انګار صاحب هم همداسې ډډیوالې ده او ډېر بس یو عاجزۍ نه ډک کس دی د سره لږ غونتې خبره کوو او ماشاءالله نن سبا لږ تبلیغ کې هم زیاته ګرځي راګرځي. ارشد انګار صاحب السلام علیکم. ډېره مننه ناصر صاحب، الله یې تا خوشحاله او آباد ساتي او تاسو زموږ پروګرامونو له ډېر کوریج ورکوئ. مونږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو او دا نننی پروګرام داسې لکه دا د ګلونو محفل دی. مونږ ټول لکه دا یو ګلدسته ده، مونږ ټول دې کې راټول یو، دې کې څه شک نشته، واقعي یو ګلدسته ده او زمونږ د عوامو ته او د تاجرانو ته مونږ پیغام ورکو چې مونږ کې اتحاد و اتفاق دی او مونږ چې کوم دا ټیم ورک دی متحده موبایل اسوسییشن دا مخلص دی، دا د صدر ګلریز خان په قیادت کې متحد دی. انشاءالله په دې صوبه کې په دې ضلع کې د ټولو تاجرانو لپاره به انشاءالله مونږ هلې ځلې کوو انشاءالله جی انشاءالله. او پکار دی چې یاره کلم یو مسله راشي د کوم فیلډ مې لکه دا یو زما په خیال دا دی مونږ یو سبق والو که نه هر یو فیلډ والا دی که میډیا والا دی میډیا اسوسییشن چې کوم دی هغې دي دقسې یو بل سره د یو بل ملاتړ جوړیږي. که فرض کا د رکشو والا دي هغې د خپل دقسې یو اسوسییشن یا د هغې د خپل د یو بل ملاتړ جوړیږي او دا د موبایل اسوسییشن والا دي او ډیر د یو بل ملاتړ دي لکه دې کې ډیر زیات خپلو کې ما هغه مینه کتلې ده. نو بهرحال ستاسو ډېره شکریه انګار صاحب او صدر ګلریز صاحب ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه ناصر دوراني صاحب او ستاسو غونډه انشاءالله سوشل ورکر او دغه خلک په میډیا کې موجود دي انشاءالله داسې د وړو تاجرانو د غریبو خلکو आवाज به انشاءالله رسي. ډېره مننه ستاسو ګلریز صاحب. ډېره مننه. الله دې ستاسو عزت قدر وکړي چې تاسو دومره وخت او قیمتي وخت وکړو او موږ هم راکړو. ستاسو د نیوز 66 ډېره مننه، ډېره شکریه. ډېره مننه جی، ډېره مننه. الله دې وکړي چې دقسې ستاسو اتفاق او مینه وي. زموږ دعاګانې تاسو سره دي او الله دې وکړي چې هر قسم پریشانونه اصل کې موبایل اسوسییشن د چې کوم د دې د ډېر زیات مضبوطوالی د دې وجې نه هم دی چې دې سره ما ویډیو کړې ده په خپل د نیوز 66 باندې د دې مسایل ډېر زیات دي، ډېر کافي مسایل دي هغې کې څه لږ ډېر چې دی هغه خدای تعالی حل کړه او یعنی فواد چودھری او دغه لږ مسایل پیدا کړي نو هغې کې ډېر کافي ده پورې موبایل کاروبار چې دی هغه متاثر شوی نو مسایل یې ډېر زیات دي. بهرحال ستاسو د کتو ډېر زیات شکریه. السلام علیکم.
د دې هوټل څه نامه ده؟ یارباش. یاره دې هوټل ته تقریبا دریم ځل دی چې زه راځم او ډېر ښه سټاف دی، ډېر خوش اخلاقه سټاف دی. ضروري نه ده چې یاره تاسو دلته د 10,000 خوراک کوئ یا د 0 خوراک کوئ. اهمیت او عزت چې دی دا خلک هماغسې ورکوي څنګه یو کسټمر له ورکولو حق وي. نو ډېر ښه سروسز دي د دې او ډېر کافي ښه سروسز دي. زما مینوالو ته دا درخواست دی چې یو ځله چک کولو دپاره ضرور راشي، دلته خوراک وکړئ او د دې خلکو اندازه والي چې یاره د دې ټیسټ څنګه دی، ډېر ټیسټي وي د دې خوراک، ډېر ښکلې ذکم وي. دا ځای هم تاسو وکتلو، ما تاسو وښیلو، ډېر ښکلې سروسز دي د دې.